بخښنې سره لایف کې یو څه ستونزه شته، خو انشاءالله چې الله به خیر کړي. دا هر څه نه مخکې خو زموږ لایف در سره قدرمنو ګرانو شیر کړئ. زما ښایسته زما پښتنو ورونو دا هر څه نه مخکې خو زموږ لایف در سره شیر کړئ، ځکه چې زما لایف هغه کسانو ته ورسېږي چې هغوی موږ ته وټساپ باندې فضابول کوي یا زنګونه وهي یا د هغوی زموږ سپورټ کوي، زموږ حمایت کوي. زه د هغوی هر میسج ته احترام لرم، زه د هغوی حمایت د هغوی سپورټ ته ډېر زیات احترام لرم. خدای تعالی دې هغوی ټوله د روغ او جوړ او خوشحاله لري. مګر یوه هیله کوم چې خیر دومره زنګونه مه وهئ چې زه ونشم کړی چې هلته د غریبانانو هغه کس پیدا کړم چې غریبانو سره مرسته کوي، غریبانانو سره کومک کوي. لایف کټ کېږي په ډېرې بخښنې سره. او راځم هغه ورور ته چې ما یې ویډیو شیر کړې وه او هغه زما په نوم باندې پیج جوړ کړی، خلکو نه یې پیسې اخیستې، خو ما یې ویډیو ما د هغوی باره کې ویډیو وکړه، د هغوی نوم مې واخیستلو، هغه ویډیو مې شیر کړه. خو متاسفانه نه بلکې ووایم چې د خفګان خبره ده چې د هغوی کورنۍ ما ته وویلې چې مه کوه، خیر دی د دې هلک نه غلطي شوې، خو دې سره زموږ ټوله کورنۍ بدنامېږي. موږ تربوران لرو چې دا د دې نوم په هغه کې واخیستو، خو خیر ما هغه ته چانس ورکړو. مګر هغه هلک اوس هم ما هغوی ته دا وویلې چې صحیح ده زه به دا ویډیو ډیلیټ کړم، ما ته د هر څه نه انسانیت مهم دی، ما ته له هر څه نه د یو چا عزت مهم دی. نو ما ورته ویل صحیح ده زه به دا ویډیو ډیلیټ کړم، خو تاسو داسې وکړئ چې دغه پیج له منځه یوسئ او په دې پیج باندې تاسو نور چا نه پیسې مه اخلئ، ځکه چې دا زما لپاره ډېره دردونکې او ډېره د خفګان خبره ده. هم زه د یو کورنۍ سره تړلې یم، زه نه غواړم چې څوک دې بېعزته شي، زه د هغوی عزت کوم. هغه که هر څوک وي، هغه چې څومره بد انسان وي، خو زه د هغه عزت کوم، د زړه نه عزت کوم، ځکه چې انسان د الله تعالی پیدا کړی. انسان کمزوری دی، دا نه وایم د انسان نه غلطي کېږي، خو دا چې د هغه د غلطۍ په مقابل کې موږ هغه ته داسې سزا ورکړو چې هغه نور هم غلطیو ته مجبوره شي. انسان چې غلطي وکړي باید هغه وبخښل شي او هغه ته بښنه وشي او هغه ته داسې یو احساس ورکړل شي چې هغه د غلطۍ څخه توبه وباسي. نو ما هم دوی ته چانس ورکړو، ما ورته ویل چې دا پیج کوم پیج له منځه یې نه وړو. اوس هم ورته وایم چې وروره دغه پیج له منځه یوسه، دا چې سبا ما ستا نوم واخیستلو نن په ویډیو کې په کورنۍ دې دونه پرې خفه شوه، که سبا ستا زه عکسونه راوړم یا میډیا ته یا ستا پوره معلومات، نو نه پوهېږم ستا په کورنۍ به څه تېرېږي. لکه دا زما لپاره بیا ډېره د خفګان خبره ده. زه هم د یو ښه کورنۍ سره تړلې یم، زه هم یوه تورسرې یم، زما لپاره دا ښه خبره بیا نه ده. نو دې ورور نه هیله کوم دا پیج له منځه یوسه. بل دې ورور یو چا نه آیفون 14 غوښتی چې هغه ورور په سعودي کې زه خبره شوې یم چې هغه ورور ته 2 لک افغانۍ هم لیږلي. نو وروره هیله کوم تاسو هلته مسافر تللي یاستئ، تاسو د خپل بچو ته د یو نفقې پیدا کولو لپاره تللي یاستئ، تاسو د خپل د بچو حق په بل چا باندې مه خورئ. او که تاسو سره ډېر یو تاسو له یو غریب سره کومک وکړئ، خو هغه به الله تعالی تاسو ته اجر درکړي، خدای تعالی به تاسو ته د هغې یو په سل اجر درکړي. مګر که تاسو داسې بې ځایه چاته یو خپل پیسې ولېږئ او خپل هغه مزدوري چې تاسو هلته شپه ورځ په ځان یو کړي، نو په دې باندې الله تاسو نه ناراضه کېږي او تاسو ته هېڅ هم لاسته نه راځي. نو زموږ دغه ویډیو هم در سره ډېرې زیاتې شیر کړي، ورور ته مې هم وویلې چې وروره که نور دغه پیج له منځه یوسه. او هغه ورور نه هم په درناوښت هیله کوم، لکه دا د یو خور په صفت هغوی ته سوال کوم چې هغوی ما ته په وټساپ باندې ډېر زیات زنګونه وهي، ډېر زیات هغه میسج خیر دی زه څه نشم ویلی، میسج دې وکړي که زه وخت پیدا کړم انشاءالله زه به جواب ورکوم، زه ورته احترام لرم. مګر که دوی زنګونه وهي هلته زه نشم کولی چې زه دوی ته د دوی میسج ته رسیدګي یا د دوی زنګ له وجې زه د هغه کسانو هغه وګورم میسج چې یا د هغوی کسانو موبایل ته ځواب ورکړم چې هغوی غریبانانو سره مرسته کوي. سلامونه ته د ټولو وعلیکم السلام وایم، ستاسو مینې ته احترام لرم، مننه. خدای تاسو ټول روغ او جوړ او خوشحال لري. او څنګه چې همیشه زما نورې ویډیوګانې شیر کړي، څنګه چې همیشه تاسو سپورټ کړي، ما هیله درنه کوم زما دا ویډیو هم شیر کړئ تر څو زما هغه ورونو ته ورسېږي، د کومو ورونو باره کې چې ما دغه ویډیو جوړه کړه یا لایف راغلم. او بل دغه زما اصلي پیج دی، زه مې خپل آی ډي نه هم لایف راغلی وم، زما چې کوم اصلي آی ډي د هغې نه هم لایف راغلی وم، او دغه زما اصلي پیج دی. نو د دې نه غیر تاسو په یو باندې هم باور مه کوئ.
نور هم په الله سپارم خوشحاله اوسئ ښه وخت درته غواړم او کوشش وکړئ چې د یخه هوا کې او په دغه سختو شرایطو کې زه خپل مسافر ورونو باندې غږ کوم ځکه چې په دې اوس وخت کې هیڅوک هم داخل د وطن افغانستان کې نشي کولی چې کومک وکړي خپل غریبانان په دعا کې هم یاد ساتئ او دغه غریبو چې کوم نن سبا ډېر مشکلات سره لاس او ګریوان دي له دوی سره کومک وکړئ له دوی سره مرسته وکړئ دا ویډیو ورسره شیر کړئ په الله مو سپارم ښه وخت درته غواړم مننه